السلام علیکم. په افغانستان کې د یو سیمې کارت نه بل سیمې کارت ته د MB لیږدولو حل لاره. اولا به تاسو د ژنګ ځای ته راسئ. دلته به ستوری 10 بیرته 10 داخل کړئ، بیا ستوری، بیا د موبایل نمبر پوره ولیکئ. کله چې تاسو نمبر په دغه طریقه باندې ولیکئ، بیرته ستوری، د MB-یانو تعداد، بیرته زینه په پای کې. نو پر سکرین باندې به تاسو ته کوډ هم په لاس درکړم. نو ډیره اسانه طریقه ده د اتصالات لپاره. ستوری 10 د موبایل نمبر MB پای کې زینه. نو په دغه طریقه باندې تاسو لیږدولی شئ. د چې مو کله ډایل کړئ، تاسو ته د یو تایید غواړي. د یو بټن به تاسو ورته ولیکئ، یو به ورته ولیکئ او سینډ به یې کوئ ورته. دا د اتصالات لپاره دی ملګرو. په دغه طریقه باندې یو چې مو کله ولیکئ نو بیا به سینډ باندې اوس خو زه دا کینسلوم. او اوس راځو د روشن لپاره. بیا به تاسو ستوری 500 ستوری د MB-یانو تعداد مثلا 100 بیا ستوری د موبایل نمبر به تاسو د MB-یانو پسې ولیکئ. د اتصالات خو د نمبر وروسته MB-یان او د دې د بیا د کوډ وروسته د MB-یانو وروسته نمبر. دلته به تاسو کله نمبر داخل کړئ، بیرته پای کې به زینه ورته واچوئ. په دغه طریقه باندې ستوری 500 ستوری 100 MB تعداد دی، بیا نمبر دی، پای کې زینه. نو په دغه طریقه باندې تاسو د روشن سیمې کارت لپاره MB لیږدولی شئ. اوس راځو افغان بیسیم لپاره اسان اپلیکیشن دی. نو د دې لپاره به تاسو دغه بټن باندې اوس ګفت ډاټا چې ورته لیکلې ده، دلته به تاسو نمبر ورته اضافه کړئ. د دې تعداد تر 200 نه کمیږي او تر 350 نه لوړیږي. یعنې په هر ټپال تاسو 200 یا 350 لیږلی شئ. بیا په سینډ باندې کلیک ورته واخلئ، نو دغه به ولیږدول شي. نو ډېره یو اسانه طریقه وه. چینل درسره سبسکرایب کړئ هیله کوم.